کوچنۍ بحري ښاپېرۍ. ونه یو وخت د آسماني رنګه سیند په تل کې یوه ښایسته پاچاهي وه. پاچا 6 لورګانې او یو زړه مور درلوده چې هلته یې ژوند کاوه. پاچا له خپلو ټولو 6 لورګانو سره ډېره مینه کوله، خو هغه له خپلې کوچنۍ شهزادګۍ سره ډېر نږدې و. یوه ورځ د پاچا د 5مې لور کلیزه وه. ټول په شاهي محکمه کې راټول شوي وو چې ویې لمانځي. زما خوږې لورې، کلیزه دې مبارک شه. زیاته مننه پلار جانه. کلیزه دې مبارک شه. کلیزه دې مبارک شه. کلیزه دې مبارک شه. له تاسو ټولو نه زیاته مننه. زه په ویاړ سره دا اعلان کوم چې زما 5مه لور مرینا نن 18 کلنه شوه. زه هغه نن د بحر سطحې ته لیږم تر څو هلته له لمر او فضا څخه خوند واخلي. تاسو ته خوشحالي غواړم. ډېره زیاته مننه پلار جانه. په یاد لره چې هلته ځینې اصول ټاکل شوي او هغه باید موږ ومنو. انسانان بحري انسانان نه غواړي، نو په یاد لره چې موږ باید انسانانو ته نږدې نشو. پوه شوئ؟ دې خبرې ته پام ونیسئ. زم کولی شم مرینا سره لاړه شم؟ نه زما لورې، اوس د نوبت نه دی. مګر زه غواړم چې انسانان ووینم. اوهو، کله چې ته هم 18 کلنه شوې بیا اجازه درکوم چې هلته لاړه شي. او نه، زه ستا لپاره بخښنه غواړم شهزادګۍ. زما پلار ما سره مینه نه لري. ټول پوهیږي چې ته هغه ته ګرانه یې، مګر دلته ځینې اصول دي چې هغې ته باید غاړه کېږدو. تا ته 1 کال پاتې دی چې 18 کلنه شې. پوه شوې؟ او رښتیا وایې؟ او راځه چې والیبال وکړو. وړه شهزادګۍ ډېره ښکلې وه. هغه د بحر په ټولو مخلوقاتو ډېره مهربانه وه. نیا جانې، انسانان زموږ په څېر ښکاري؟ نه، هغوی پښې لري خو موږ یې نه لرو. او هغوی زموږ څخه لوړ دي نو؟ نه، هغوی نه پوهیږي چې چاپېریال څنګه وساتي. هغوی زموږ بحر هم چټلوي. ما اورېدلي هغوی موږ نه زیات ژوند کوي. نه، داسې نه ده. د انسانانو ژوند 100 یا 100 کلونو هم کم وي. نو موږ ولې اوږد ژوند کوو؟ له شنو وښو سره موږ کولی شو چې له 300 کلونو زیات عمر وکړو. خو کله چې د اوبو ښاپېرۍ مړه شو نو سیند یې هاخوا ته غورځوي. خو مهمه دا ده که موږ چېرته ښه عمل وکړو همیشه ژوندي پاتې کیږو. موږ نه ورکېدونکي یو. خدای پاک موږ ته د تل لپاره ژوند راکړی او موږ به تل ژوندي یو. اوهو، رښتیا وایې نیا جانې؟ اوس ویده شه چې ډېر ناوخته دی. ښه شپه. ښه شپه نیا جانې. دا یې ارمان و چې انسان وګوري. هغې د دې لپاره هره ورځ شمارله. ورځې او شپې تېرېدې، د اوبو ښاپېرۍ ورځ تر بلې د انسانانو لیدو ته لیواله کېده. په کومه شپه چې ایوا 13 کلنه کېدله نو ټوله شپه یې خوب ونه کړ. هغه ډېر ژر شاهي محکمې ته لاړه. د هغې ټولې خویندې راغلې وې چې کلیزه یې ولمانځي. کلیزه دې مبارک شه. مننه خور جانې. زما ګرانې ایوا، کلیزه دې مبارک شه. مننه پلاره. زه ډېر ویاړم چې زما کوچنۍ شهزادګۍ نن 18 کلنه شوه. اوس وخت دی چې خپله واده پوره کړې عالي جنابه. هو زما وړې شهزادګۍ، زه به تا ته ستا نړۍ وښیم. اوه نه پلاره، تا ټولو ته اجازه ورکړه چې یوازې لاړ شي. زه غواړم چې نړۍ تا سره یو ځای وګورم. نه، کله چې ته 80 کلن شوې زه واده کوم چې تا سره به لاړه شم. ته ډېره شوخه یې، اوس لاړه شه. ځان ته ډېر پام کوه او پام دې وي چې انسانانو ته ډېر نږدې نشې. پوه شوې؟ مه ډارېږه پاچا صاحب، زه به په هغې پام کوم. اوهو، ډېر ښه. زما لور مخکې له لمر لوېدو راستانه کړې، که نه زه به تانه کباب جوړ کړم. موږ به ډېر ژر بېرته راستانه شو. خدای پامانالي جنابه. د اوبو وړه ښاپېرۍ ډېره پارېدلې وه چې بهرنۍ نړۍ وویني. هغې له ماهي څخه هم ډېره چټکه لامبو وهله. اوهو، زه ډېره خوشحاله یم. اوهو، ما ته لږ صبر وکړه.
زه نور انتظار نشم کولی. د اوبو وړه ښاپیرۍ ډېر ژر د اوبو سر ته ورسېده. د هغې لپاره هر څه نوي وو. شین آسمان، روښانه لمر او ښایسته مرغۍ. اوهو زما خدایه، دا تر هغه ډېر ښایسته دی چې ما یې په اړه فکر کاوه. هی، دا د څه شي غږ دی؟ هغه کښتۍ ده. او هغه سړی؟ او زما خدایه، دا خو داسې ښکاري لکه نانځکه. زه فکر کوم چې دا شهزاده دی او خپله کلیزه لمانځي. اوه، هغې شهزاده په جادویي دم تر تاسې لاندې راوست او سندرې شروع کړې. ناګهانه په اسمان کې توره ورېځ راغله او سیند سختې څپې شروع کړې، دومره چې مرګونې څپې وې. طوفان ته وګوره. اوه، زه فکر کوم چې دا پر کښتۍ ډېرې زورورې څپې دي. اوهو، پام کوه شهزاده، پام کوه. خو هیچا د دې وړې شهزادګۍ چغې وانه اورېدې. باد ډېر چټک و او بالاخره کښتۍ یې ډوبه کړه. اوه نه، زه باید دغه شهزاده وژغورم. وړې ښاپیرۍ هغه وژغوره او د هغه سره یو ځای د سیند څنګ ته لاړه. لطفاً خپلې سترګې پرانیزه، خیر دی. هغې انتظار وکړ چې شهزاده بیرته په خپل حال راشي. ای با، را تیزه شه، هلته څوک راتلونکي دي. اوهو، زه باید لاړه شم. شهزاده ځان ته پام کوه. اوه، د سیند غاړه کې څوک مړه شوي؟ نه، هغه لا ژوندی دی. راځئ چې د هغه درملنه وکړو. څو شېبې وروسته شهزاده سترګې پرانیستې او په یوې نجلۍ یې سترګې ولګېدې. ډیره زیاته مننه چې زما ژوند مو وژغوره. هغه سم قضاوت ونه کړ ځکه هغه وړې ښاپیرۍ ژغورلی و. او هغه تا وژغوره، خو امتیاز یې هغې جلۍ واخیسته. پرېږده چې واخلي، زه همدې ته خوشحاله یم چې هغه ژوندی دی. لمر په پرېوتو کې و. هغوی غوښتل چې بیرته ماڼۍ ته لاړ شي. وړه شهزادګۍ ډېره خفه وه ځکه هغې نشو کولی چې د تل لپاره شهزاده بیا وګوري. زه مې له شهزاده سره مینه لرم. زه غواړم یوازې له هغه سره پاتې شم. هغه ما سره مینه لري، هغه ما سره مینه نه لري، هغه ما سره مینه لري، هغه ما سره مینه نه لري. زما په زړه کې دننه یو درد دی. هغه درد د مینې درد دی. مینه په جهان کې تر ټولو ښایسته شی دی. زه دا فکر کوم چې زه به مې خپلې مینې سره ژوند وکړم. خو دا د بهر د اصولو خلاف کار دی. زه یې پروا نه لرم. زه اوس له هغه پرته ژوند نشم کولی. زه یوه نظریه لرم، خو دا خطرناکه ده او که پاچا خبر شي ما نه به کباب جوړ کړي. ما ته ووایه، له پلار نه مې ډارېږې؟ سمه ده، دلته یو کس شته چې تا سره مرسته کولی شي، خو د هغه سره معامله کول خطرناکه ده. زه د خپل شهزاده لپاره هر خطر په غاړه اخلم. ووایه، دا څوک دی؟ د بحر په تور غر کې یو کوټګر دی، خو هلته تګ ډېر خطرناک دی. له څو شېبو وروسته ماهي او د اوبو ښاپیرۍ له ماڼۍ څخه ووتل او د کوټګر په طرف روان شول. کوټګر په جادویي توپ کې شهزاده او ماهي ولیدل چې دوی په خوا روان دي. بېوزله نجلۍ. د بحر پورې غاړې ته یو مخلوق راغلی. هغه ښاپیرۍ ده. هغه یو شهزاده سره مینه لري. هغه غواړي چې خپل ژوند ونه بایلي. هغه مرستې ته اړتیا لري. که شهزاده ته ونه رسېده نو هغه به د تل لپاره خپل ژوند وبایلي. موږ باید هغې سره مرسته وکړو. نه، زه نه غواړم چې داسې پېښ شي. زما ځای ته ولې د پاچا لور راغلې ده؟ زه غواړم چې انسانه شم. اوه، د هغه ځوان شهزاده لپاره؟ هو، زه له هغه سره ډېره مینه کوم. دا خو ډېره بده ده ښایستې شهزادګۍ. زه هېڅ پروا نه لرم. زه غواړم شهزاده سره اوسم. ته مطمئنه یې چې ته به د هغه زړه ترلاسه کوې؟ هو، زه دا کولی شم. سمه ده، زه کولی شم چې تا په انسان بدله کړم، خو باید پیسې راکړې ماته. زه هر څومره پیسې درکولی شم. سمه ده،
زه همدا اوس ستا ښایسته غږ بدلوم که کامیابه شوې نو انسانه به شي او غږ به دې سم شي خو که چیرته تا د شهزاده زړه ترلاسه نه کړ نو ته به د مینې له لاسه مړه شي او ما زړه به په سیند کې ژوند نه شي کولی سمه ده زه د هغه لپاره هرې قربانۍ ته چمتو یم سمه ده دا جادویي زهر واخله او کله چې سیند ته ورسېدې ویې څښه شهزادګۍ جادویي زهر واخیستل او سیند غاړې ته روانه شوه. کله چې د سیند غاړې ته ورسېده نو جادویي زهر یې وڅښل. ناګهانه پرې سخت دردونه راغلل. هغه بېهوشه شوه. له لکۍ یې پښې جوړې شوې. کله چې هغه ویښه شوه ګوري چې شهزاده یې په څنګ کې ولاړ دی. سترګې دې پرانیزه ښایسته نجلۍ، ته خوندي یې، مګر ته له کوم ځای څخه راغلی یې؟ ما ته د سیند په غاړه پیدا کړې او دلته مې راوستې. مهرباني وکړه، استراحت وکړه. ورځ وروسته شهزادګۍ قدم وهل پیل کړل. شهزاده چې هغه ولیده نو ډېر خوشحاله شو. واو، زه نن ډېر خوشحاله یم. ته ما سره نڅا کوې؟ واو، ستا نڅا څومره ښکلې ده. دا زما لپاره ډېره ستره ورځ ده. ما خپله مینه پیدا کړه. هو، هغه هم تا سره مینه لري. صبر وکړه، زما پلار بیرته راغی. ستړی مه شې پلاره. زه غواړم تا سره زما د ژوند مینه ملاقات وکړي، چا چې زما ژوند ژغورلی. زه له دې سره ډېره مینه لرم. غواړم ورسره واده وکړم. زویه ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. د شهزادګۍ زړه مات شوی و. زه فکر کوم زما زړه کې ډېر دردونه دي. پاچا اعلان وکړ چې د شهزاده واده وشي. ما د تل لپاره شهزاده له لاسه ورکړ. د لمر د وړانګې په راښکاره کېدو به زه مړه شم او په سیند کې به ډوبه شم. ماهی ډېر ژر د اوبو تل ماڼۍ ته لاړ او هغوی ته یې ټوله کیسه وکړه. اوهو، زما خدایه، زه پوهیږم چې دا د کوډګر چل او دوکه ده. پاچا د دعا لپاره لاړ او تر هغې وروسته د بهر سر ته پورته شو. په ورته وخت کې د وړې ښاپېرۍ ټولې خویندې د کوډګر کور ته ورغلل. زما خور اوس په سختو مشکلاتو کې ده. موږ له تا غوښتنه کوو چې په هغې بیرته جادو وکړه. هو، مهرباني به دې وي. موږ به ستا مهرباني هیره نه کړو. څومره شرموونکې ده چې د دې لوی بهر شهزادګۍ راغلې او له یو کوډګر څخه سوال کوي. زه یو جادویي آله درکوم خو په دې شرط چې په هغه شهزاده ووژنئ. که چېرته کوچنۍ شهزادګۍ په دې خنجر هغه شهزاده ووژني نو بیا کولی شي چې دلته راشي او ژوند وکړي. د ښاپېرۍ خویندو لمبا شروع کړه او سیند سر ته پورته شوې. هغوی د جادویي چاقو په اړه خپل پلار ته کیسه وکړه. دوی وړه شهزادګۍ د سیند په غاړه کې پیدا کړه. د ونې لاندې ناسته وه. ایوه پلاره، خویندو، مه ژاړه زما بچی. که غواړې چې ته بیرته هماغه شان شې نو زه چې څه درته وایم هماغسې وکړه. ته باید شهزاده ووژنې تر څو بیرته د اوبو ښاپېرۍ درڅخه جوړه شي. نه پلاره، زه پوهیږم چې ته له هغه سره زیاته مینه لرې خو هغه هیڅکله ستا نشي کېدلی، پوه شوې؟ ایوه، لورې دا کار زما لپاره وکړه که نه زه به تا له لاسه ورکم. د اوبو ښاپېرۍ خپل پلار او خویندو ژړا او خفګان څخه وروسته چاقو له ځان سره واخیست او د شهزاده ماڼۍ په لور روانه شوه. شهزاده په خپل اطاق کې ویده و. هغې هغه چاړه واخیستله تر څو هغه ووژني. اوهو، زما خدایه، زه د خپلې مینې سره داسې نشم کولی. زه به د هغې تر وژلو وروسته خوشحالي ترلاسه نشم کړی. هغه کولی شي له خپلې مینې سره ژوند وکړي. ښه وخت ولرې زما مینې. هغه بیرته د خپلو خویندو او پلار په لور روانه شوه. هغوی ټول حیران شول چې چاقو یې پرته له وینې ولیده. لمر په راختلو و. هغه د سیند غاړې ته ورسېده او له لوړ ځای څخه یې د خپلې نانځکې سره اوبو ته ټوپ کړ. زه غواړم د تل لپاره ډوبه شم. خدای په امان زما مینې، خو
خدای په امان پلاره، خدای په امان خویندو، مهرباني وکړئ ما ته دعا وکړئ، خدای په امان. ناګهانه یو معجزه‌ایي قوه را پیدا شوه او هغه یې له اوبو څخه پورته کړه. دا وخت په هوا کې ښاپېرۍ پیدا شوې او هغه یې د باندې ویستله. او زما خدایا، شکر چې زما لور دې وژغورله او هغې ته دې نوی ژوند ورکړ. زه چیرته یم؟ د موږ سره یې پاس په اسمان کې، موږ هوایي ښاپېریانې یو. موږ غواړو چې ستا د مهربانۍ په بدل کې تا ته یو څه درکو، داسې څه چې انسان او د بهر حیوانات یې نه لري. د انسانانو سره ډېره مینه لري، نو ته به انسانان زېږوې. له تاسو نه ډېره مننه. وړې ښاپېرۍ له ټولو سره د وروستي ځل لپاره خدای پامانۍ وکړ. زه به همیشه د خپل خوږ شهزاده سره مینه کوم. ستا په بله کلیزه کې به مینه درکوم. خدای په امان زما مینې، خدای په امان. هغه همداسې پورته شوه ان تر اسمانه پورې.